پاکستان څخه د اقتصادي بحران د حل لاره ورکه ده. پاکستان غواړي چین ورته هغه قرضونه معاف کړي چې له تیرو 8 کالونو راهیسې د برېښنا او ځینو نورو پروژو لپاره له یاد هیواد څخه اخیستي وو. د بلومبرګ ورځپاڼې د راپور له مخې پاکستان هڅه کوي چین ورته هغه پورونه معاف کړي چې پاکستان ورڅخه د برېښنا او ځینو نورو پروژو لپاره اخیستي وو او د همدې لپاره یې له یاد هیواد ته د سوال لمن غوړولې. د پاکستان او چین ترمن د 2.5 میلیارډو ډالرو پروژې لاسلیک شوی و چې پاکستان هیواد به یې له راتلونکي مالي کال څخه قرضونه خلاصوي. اوس یو شمیر پاکستانی اقتصاد پوهان د پاکستان دولت لپاره دا کار خورا له شرمه ډک بولي چې لا هم د سوال لمنه نه ده پرېښې. د پاکستان مشهور اقتصاد پوه مهتاب حیدر وایي د پاکستان اقتصاد له یوې خوا څخه نورو پورونو او بلې خوا څخه کرونا دومره ځپلی چې اوس دا هیواد نه د خپلو وګړو لپاره ډوډۍ هم نشي برابرولی. تیره ورځ هم د پاکستان د پورونو په اړه یو راپور خپور شوی و چې پکې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت د جدي اندېښنې وړ ښودل شوی و. پاکستان به روان مالی کال چین ته په داسې حال کې پورونه ورخلاصوي چې لا هم یې هیواد له نړیوال بانک څخه 14.18 میلیارډ امریکایي ډالر، د آسیایي پراختیایي بانک څخه 12.4 میلیارډه او پاریس کلب څخه 10.92 میلیارډ ډالر قرضدار دی. ملګرو دا و زمونږ چمتو شوی ویډیو. د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې را سره شریک کړئ او تر بلې ویډیو الله پامان.